ګلبدین حکمتیار یا به زمونږ لیډر زمونږ رهبر زمونږ مشر به حضرت صبغت الله مجددي یا پیر سید احمد گیلانی یا نور د زمونږ او تاسې مشرانو زه ستاسې نه دا پوښتنه کوم دا زمونږ مشرانو دا مشران چې مونږ او تاسې چې د دغه مشرتابه په خاطر د مشرتابه چې مونږ ته اعلان وکړو چې تاسې دوی علما او عالم دین ول د روسانو په مقابل کې تاسې د روسانو په مقابل کې جهاد وکړي دغه خلکو مونږ ته روحیه راکړه دغه خلکو مونږ ته زړه راکړه او مونږ ته دا ویلي چې تاسې د روسانو په مقابل کې ستاسو په وطن باندې روسان راغلي دي تاسې ته د جهاد حق دی چې تاسې د روسانو په مقابل کې وجنګیږئ او اعلی کلمت الله د خاص د اسلام د کلمې د پورته کولو لپاره تاسې د دوی په مقابل کې وجنګیږئ جناب علي وحید الله جبار خیل صاحب د مجاهد په صفت وخت چې زمونږ رهبران زمونږ جهادي رهبران چې خپل منځونو کې وخت چې هماغه ډاکټر نجیب الله چې مونږ او تاسې مثال خلقي پرچمي ډلې مرته وایو دغه مونږ او تاسې ته به ویل د رهبرانو ته ویل چې تاسې راشئ په کابل کې راځئ مونږ سره تاسې یو سولې ته راسئ راځئ چې مونږ او تاسې دا وطن د دې بدبختیو نه خلاص کو روسان خو اوزي که مونږ خپلو منځونو کې اتفاق وکړو زمونږ رهبران ولې ورسره ونه منله همدغه رهبران د خدای کور ته ورغلل قسمونه یې وخوړل او بیا رالل کابل بیا په کنډواله تبدیل کړل اوس په مونږ د مجاهد تاسې خبر یاست زمونږ د مجاهد په نوم باندې مونږ ته د اشرارو نوم یادوي مونږ مجاهد بچو ته اوس دا پیغور به ته کم ځای ته وړمه زه د یو مجاهد زوی ما ته د اشرار نوم ما ته یادوي او ما ته اخوان الشیاطین مونږ ته یادوي هر هغه نوم چې مونږ ته هغه د بدنامۍ نومونه په مونږ باندې د مجاهد په نوم باندې دې خلکو یې ښودلي دي دا نوم چا بدنام کو دغه زمونږ رهبرانو دغه جهادي رهبرانو زمونږ د مجاهدینو او هغه خالصانه جهاد مو د روسانو په مقابل کې کړی هغې د نامبدۍ په طرف ته بوتلل دا را سره ومنه و جبار خیل صاحب محترم توپان صاحب زه اوس خبرې زه نه پوهېږم تا پوښتنه وکړه تا خو خبره جدي و دا هم پوښتنه ده هم تفصیلوار سره مې درته پوی مې کړلې د هغه موضوع باندې وغږېږه اوس ګوره زه تا ته یو خبره وکړم ګوره د روس په وړاندې چې کوم افغانان وجنګېدل تقریبا دا د ما خبره نه ده دا ما همچنان په تلویزیونونو کې د مشرانو مې اورېدلې ده چې 99% افغانانو د روس په وړاندې جهاد وکړ البته هغې ته جهاد هم ویل او تر ننه پورې مطلب هر سړی پرې ویاړ او افتخار کوي خو چې کله خپل منځي جنګونه نښتي دي په خپل منځي جنګو کې توپان صاحب د موږ مشرانو هېڅکله شرکت نه ده کړی موږ اول تر اخره د دې خبرو د موږ مشران تر ننه پورې دا خبره کوي چې موږ د شهید ډاکټر نجیب الله دا خبره که په هغه وخت هم منلې وای خبرې له هغې نه تر دې دمه پورې به دا در په در حالات په موږ او تاسو باندې نه تېرېدله که هغه وخت موږ او تاسو چېرته مطلب د هغې خبر منلی وای دغه هغې نه راوروسته به دغه 100 میلیونه کسان موږ له لاسه نه ورکول په لاکاو افغانان موږ شهیدان شو هغه هم د دې وطن بچی و وطن دوستي او وطن سره مینه یې خو ټولې دنیا ته ثابته کړله توپان صاحب لږ کسان ډېر مه راخله دلته چې بیا ګوره بعضې کسان په سور برابر نه وي بېجې خلک ضرورت مننه مهرباني اوس داسې ده موږ که داسې د بدنامۍ خبره کوو بیا خو 99% البته دغه غونډو افغانان چې څوک د افغانستان په وړاندې د هغې د روس په وړاندې جنګېدلي دا ټول هغه سول نو اشرار څو البته دغه دوی چې کوم نوم ورکوي یا د مجاهد په نوم باندې یا بل دا غلطه خبره ده توپان صاحب هغې نه وروسته موږ د داخلي جنګونو هېڅکله طرفداري نه ده کړې په داخل د افغانستان کې چې کوم جنګونه سوي دي کوم حالات کوم شی چې د موږ د سترګو وړاندې تېر شو یقین په رب کې توپان صاحب زه د خپلو مشرانو د خولې نه البته ګورئ دا طالبان تاسو یادوئ که نه اوس ګورئ موږ همیشه وزلي بل چې یو خبرې تورونه په خپلو افغانانو پورې کوو په خپلو خلکو یې پورې کوو زه درته په ذات د خدای باندې قسم خورم چې ګورئ د ډاکټر صاحب نجیب چا شهید که دې تور پنجاب شهید که سپیشل کسان یې ورپسې راولېږل ویې ویشته خبرې پکې بدنامې خپل افغانان کړله دا قسم د ګوره دا درونه حقیقت ده موږ توپان صاحب بعضې حقایقو باندې خبر نه یو قربان دې سمه موږ صرف دا وایو
چې راځي نور من خپل دوست او دښمن وپېژنو. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې چې دغه د تاجک او ازبک او پښتون او ایماک د دې په نوم باندې کوم جنګونه دا ټول پوسې دا ټول یو رقم پروژې جنگونه چې په افغانستان ته راوړل شوي په افغانستان کې دغه خلک په منځ کې جنگول او دوی خپل مقصد په دې کې پوره کاوه. نو اوس د 20مه پیړۍ د اوس یو بل سره پیژندل نورم سره پیژندل دومره بد خلک په تاجکو کې نه دي. تاجک خلک دي، تاجکو سره د موږ رښتې دي، تاجک د موږ د وطن خلک دي. دا یو څو شرابیان یو څو لوچاکان سي راځي دا هیڅ کله د تاجک قوم نمائندګي نشي کولای. ګوري توپان صاحب دلته کته دا راځي احمد شاه مسعود او هغه درته وایي چې اشرف غنی دسي تو ورته احمد شاه مسعود. جناب جبار خیل صاحب مهرباني وکړه د کابل په کابل کې چې کم جنگ وشو په هغه کې تقریبا 80,000 یا 80,000 یو لک شل زره کابلیان چې په شهادت ورسید دا غوي کورونه مکمل کابل زمونږ پایتخت مکمل وران شو. په دې کې د چا لاس دی جناب علي؟ څوک وجنګېدل؟ خلک معلوم دي اوس هم دلته ګرځي له هر چا نه لموت نه اوس هم غټي غټي لونګي تړلې دي له هر چا نه خبر دا اوس هم مهرباني وکړئ تاسو دغه زمونږ د کابل کنډواله په کنډواله چا تبدیل کو چې تاسو وای چې مثال زه چې دا مشکل او خصومت لرم د احمد شاه مسعود سره د دې خاطر ایکا چې منګه د مجاهدینو ډلو خپل منځوي اختلافات او جنگونه مونږ کړي کابل موران کړي نه وي منګه باید چې منګه تاسو د افغانستان د خلکو لپاره د خدمت و خادمان ګرځېدلی وي او منګه د آبادی او د پیشرفت لپاره کار کړی وي. دغه منګه و رهبران خپل منځو سره وجنګېدلو دغه خانه جنگي مو کړله د دې پر ځای زمونږ په دغه اختلافاتو پر اساس طالبان راغلل. کینې طالبانو د چا نه جوړ شوي د حرکت اسلامي ملا عمر صاحب د حرکت اسلامي په تنظیم کې وو. دغه مسلې ته معلوم دی دا موضوع ما ته معلوم دی. توپان صاحب دلته د بلورم راغله ګوري هر هغه چا چې داخلي جنگونه کړي دي په داخل د افغانستان کې ټول لمانه تاسو خو پیژنې ټول افغانستان پیژنې. نن سبا د رسنیو په مخ باندې البته د افغانستان کې د اوسنی نسل د رسنیو ځوانانو په نظر کې هغه خلک د ډیر بدنامه سیری دي. دا اوسم موږ نه کوم موضوع د سدرون د احترام ورته البته توهین هم نه کوو دسې توهین نه څه کولای په هغه دا ګوره دا تاپی کړ دسې ته دسې ډاډه راځي وایي چې احمد شاه مسعود دسې نه ده دلته وروره خبره دا خبره دی نه دا دسې دي دا زهر شیندل دي. توپان څه هیڅ ضرور نه په دې شان باندې خبرې وکړو خبره دلته نور باید چې تاسو د حقیقت د افغانستان ولسته باید وایي د دې خاطر په دغه مسایلو باندې تاسو خاوري اچول هم دا ګوره ناانصافي ده جناب جبار خیل صاحب محترم. کتابونه دوی په وحشتونو باندې ولیکل شو د افغان بچای د دوی په وحشتونو باندې پوي د خبر ده هر بچای په دې باندې پوي د ګلبدین څوک احمد شاه مسعود څوک دا نور قومونه ولې څه ضرور ده چې موږ د نمونه خلو د خلکو سره خو د موږ خبرې سترګې لګي مخامخ دي دغه ته اصول پر نازي اوس د څه نه ده د خلکو کې مليګر دوباره په قدرت باندې ورسو. ګوره جنرال صاحب رازق څخه کله شهید سمون سره هیڅ چادونه په خراب ونه زړه لکه څنګه چې د پنځشریان او دغه خلکو سره وزړل. دا خبره ملي فکر لري. دا هغه څوک دي چې دوی ته څومره ورنږدې کېږي هغه څه په سر ګرځي خبره در سره په وروغه لار ور سره ده. ډاکټر نجیب څوک دا اوس ورسره د کابل په خار کې ویډیوګانې دا اوس په میډیا کې کته پورته کیږي چې هر چا نه پښتنه کړي هر هزاره هر تاجک ته ویل چې ډاکټر نجیب هغه ورته سیدا دسه مشر بیا په افغانستان کې ډېر په مشکل باندې پیدا کیږي. دا د تاجکو د ازبکو وحید الله جبار خیل صاحب دی چې دا جنرال صاحب رازق خبره کوي د دې خاطر دوی به داغه نه کم فائدہ لیدلی وي کم مفاد لیدلی وي دغه مفاد پر اساس باندې دوی د جنرال صاحب عبدالرازق طرفداري کوي. ولی د ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی طرفداري نه کوي؟ ولی د ډاکټر صاحب نجیب الله طرفداري نه کوي؟ ولی زمونږ د هغه مشرانو لکه ډاکټر نجیب الله دومره کلک طرفدار دي دومره کلک طرفدار دي. زه ګوره توپان څه زدا شنه درته تل موږ احساساتي کې زه پوهیږم ته د مال خلینه بعضی خبرې باسي او زه خبرې زه ګوره نه بیا د سر په څه کې نه د ته خو دلته کنه ته زه پوهیږم ته هغه جوړې او هغه جوړې ته ګوره بیا صفه خبره بیا پلاک بیل څنګه بیا د خپل قدر جوار خیر صاحب وسه یو خو بیا وایي خبرې زی بیا د تاسو بیا پوسکنده کوم کنه بیا ضرور نه ده. موږ باید خبره موږ د الله حضور ته ورځو موږ به د الله په حضور کې ورس پېښ کیږو الته موږ ته خبره دا خبره نه چې ته تاجک ته ازبکی الته د تاسو من ربک من دینک من نبیک
کورا مې دی چې په دې وطن کې هندو اوسېږي د هندو الله پاک موږ تاسو نه پوښتنه وکړي نور خو څه کوي هندو مذهب خبر لاغنه وطن دوست او وطن پرست خلک په دې هغه کې نسته ده اسکان او نور خو دا خو تاجکرونه خو خبره زه ډېر دروند احترام ورته لرم ډېر خواږه خلک ډېر باعزته خلک ډېر یو درانه خلک پکې دي ډېر ځانو ملګرو دوستانو دا کومه خبره چې جبار خیل صاحب کوي دا خبره کاملا ګوره داسې خبره ده زما مشکل ګرانو هیوادوالو د تاجک د قوم سره نه دی د تاجک قوم باندې چې هر چا ظلم کړی وي د پښتون په قوم باندې چې هر چا ظلم کړی وي او د افغانستان په تباهي او بربادي کې د هر چا لاس وي موږ د هغه کسانو په مخالفت کې قرار لرو منګه باندې چې ظلمونه شوي دي د رهبرانو د طرف نه شوي دي چې منګه ورته رهبریت ورکړي مونږ ورته مشرتوب ورکړی وي نو ای کاش چې دغه رهبران ګلبدین حکمتیار احمد شاه مسعود استاد ربانی دا مشران د دې پر ځای چې دا زمونږ وطن په کنډواله تبدیل کو او یا زر یا اتیا زر کابلیان په شهادت ورسول ای کاش چې دا خلک قسمونه چې د خدای په کور کې خوړلیو راغلیو د افغانستان ولس ته به راغلی چې منګه تاسو د پاره یو بشارت راوړی دی تاسو ته منګه یو زیری راوړی دی منګ تاسو د وطن آبادول غواړو منګ د مجاهد نوم د بدنامۍ کوشش نکو ای کاش دا کار کړی وی خو متاسفانه هغه ملامتیانې هغه غلطیانې دوی نه سوي دي او دا غلطي باید چې تاریخ لیکلی دی په دې مشرانو باندې هیڅ ضرور نه چې په دې خلکو باندې خبرې وکړو هیڅ ضرور نه ده ګوره دا وخت د خبرو نه ده توپان صاحب خبرې په دې تور شپه باندې دومره یو بد شور راخیسته یو حال راخیسته ضرور د مطلب په کوټه کې واځي راځي خبرې ځان سره وګورم تاسو خبرې یو څه جبار خیل صاحب خو زما زوریږي مرا به پروردگار قسم والله برتان میخورم او ملت افغانستان که یک فردش به قتل رسیده خانیش چور شده حتی هموطنان ما از سر مکریانا از مکریانای 3 مکریانای کونه خود به زمین حتی به زیر انداختن ما به چشم گناهگار خود دیدیم حتی مرده هایی که در کابل به توسط گلبدین حکمتیار و به توسط احمد شاه مسعود به قتل رسیده داوود طوفان به چشمهای گناهگار خود دیده ما برتان قسم میخورم ما ظالم میگم قاتل میگم ما دوباره در وطن عزیز جبهه مقاومت که اینا به منافع ملت افغانستان کار نمیکنن ما به حیث یک هموطنتان دوباره در وطن عزیز اینا را نمیخوایم که به قدرت برسه چرا که ما درد دیدیم ما رنج دیدیم ما دردهای ملت افغانستان را بیان میکنیم خو ظلم کوي کنه توپان صاحب خبره خپل هر وخت د خپل پښتون حکومت کې په د باندې ولې نه کې خو د ته ورکه پوسیاسو یو کال لپاره خو پرېږده کنه بابا ګوره مړې دی الله حضور ته به ورځي ګوره سپینګیری سړی ګوره مخ یو بدل دی راخیسته ځوان شوی ما دغه د اوس ځوان یم خدای دومره د زړه کې زور ډېر ده دومره د زړه کې زور قسم د مونږ د زړه قسم د دوی مکه و سبب مړې دی الله حضور ته ورځي دغه شی پرېږده هغه لنډغر څه کې لنډغر ګوره قوم پورې اړه نه لري یو لنډغر دی یو قوم ده صحیح ده او نور څه د موږ د څه کوو خبره تاجکم د موږ ورونه دي هزارم دي دا ټول په خدای توپان صاحب ما دوی سره ډېر سنګینه وخت تېر کړی خبرې ډېر خواږه ډېر داسې مطلب په واک کې خلک ولې داسې کوي توپان صاحب مهرباني وکړئ ما تو گوره جناب ما با برتان قسم میخورم آقای وحیدالله جبارخیل من مشکل ما به همراه قوم بزرگ تاجک نیست من مشکل ما به همراه برادران هزاره نیست من مشکل ما به همراه عبدالعلی مزاری است من مشکل به همراه استاد ربانی است من مشکل ما به همراه احمد شاه مسعود است که ما مردم در بدر ما را خاشاک خود ساختن این مردم توپان صاحب ته وکړه قسم چې تاسو سره د ګلبدین کټ جب کې نشته د پلار سره کور کې نو نه نشته قرآن قسم درته خورم چې ما د په هغه پروردګار قسم چې زه د جمعیت اسلامي په مکتب
کې ما درس ویلې دی د استاد ربانی په کتا ته یادي اول چې و په سردار احمد جان کالونه کې بیا د سردار احمد جان کالونه نه اشنغری ته چې اول د سید جمال الدین مجاهد د لیسه مجاهد نومو بیا د سید جمال الدین افغان نوم ور باندې دغه سمراله شور کیږي د سید جمال الدین ز په دغه مکتب کې مې درس ویلې دی ز په حزب اسلامي کې مې نه دا ویلې ز په دغه په جمعیت اسلامي کې مې درس ویلې دی خو زمنګ مشرانو موږ سره خیانت کړی دی خائن تبا خائن وېما قاتل تبا قاتل وېما زه په دې نه پوهېږم تا ته څوک پیسې درکې رسمي کومه دنده دې دا اخیستې ده اوس څه خبره ده چې ته اوس په همدې خبره باندې کلک نه ښتی زه درته وایم چې دلته د دنیا حالاتو ته وګوره او ته خبرې دې شي کې کلک نه ښتی زه بالکل د دغه مسایلو نه دا بخښنه غواړم منګه خبرې یو کس را خپلولی نه څو خبرې د دنیا ته بالکل دا خبره زه منمه چې په اوسني شرایطو کې روسان او نور ملکونه یو ځای شته دا په اوس هم جنگ را امکان لري چې په دریم د جنگ جهانی ته منګه رانږدې شو اته دا ډېر داسې مشکلات شته د دې موضوعاتو باندې غږېږم حتی ابل ورځ په څه باندې هم حمله شوې ده په ایران باندې د اسرائیلو له طرف نه په څه باندې حمله شوې ده دا موضوع زه خبر یم دې موضوعاتونه خبره دا ده چې زه څه کوم خدای دې تباه و برباد کړي ایران الله دې تباه و برباد کی ټوټه ټوټه کی الله دې پاکستان د پاکستان حکومت او نظام رنګ کی خو زه نه غواړم د خپل وطن مې آباد چې بس زه د دغه خبيثانو په غم کې نه یم زه د 15 کالونه زورېږم کړېږم وژل کېږم قتلېږم والله چې نه د کونډې او یتیمان او بورې مې دومره زیاتې شي اوس یې موږ راټولولو په طریقې باندې نه پوهېږو وجبار خیل صاحب ته اوس زه نه پوهېږم کلک دې شي کې نښتی دا خبره پرېږده زیاتګې زه درته کلک نښتی پرېږده او ته کلک نښتی زه نه پرېږدم نو والله حوله شیرزاد صاحب او شیرزاد صاحب د دې مشر سره زه څه وکړم د خپل د مبارزینو د مشرتابه سره زه څه وکړم را باندې دومره زورور ده چې څه یم درته په خدای یقین وکړم خدا کا د تاجک سپي ته م رانه توهین وکړې دا صفا خبره ته وکړم یو لوچک دی ګوره یو لوچک دی لوچک په پښتون کې دم لوچک د لنډه غر موږ ورته وایو که هغه په تاجک کې دي که په ازبک کې دي که په ایماک کې دي د بسته قوم به هېڅ کله ما سره دا خبرې نه کوي په لا اله الا الله ګوره یوه ګوته موږ بل ته نیسو څلور خپل ځان ته سده کېږي توپان صاحب لږ هیله درنه کوم خیر ده او بیا توپان صاحب خبرې په دې توره شپه باندې خلک د زړه له زوره ولیدلي قسم په خدای ټول خلک خفه دي توپان صاحب په دې وخت کې دا خبرې په خدای کې خلک برداشت کولی شي دومره خلک خفه دي دومره حتی خفه دي په خدای چې زړونه دنیا نه بد دي او که دا په دې خبرو باوجود پوسې تا دا خبرې واوري خبرې نور هم خفه کېږي ضرور نه ده چې موږ د یو چا زړه خفه کړو دلته یو څوک ما ته څه رالیږي حاجي شیر علي په نوم باندې زه نه پوهېږم حاجي شیر علي هم دی که نه دی نه پوهېږم چې څه غواړي دی ولا که پوهېږم حاجي شیر علي لکه چې هغه کې د ایران کې چېرته ده نه پوهېږم خو خبرې ته غوږ ونیسه هغه به نه توپان صاحب دا خبرې پرېږده دلته خبرې ما زه له اوسه پورې زه وایم ته ټوکې کوې د پروګرام ته دې شروع کړې د خبرې زه وایم ټوکې کوې اول سر او بیا بل ته خبرې ته ډېر ډاډه لګې د شیانو کې داسې د ساعت تېر داسې ورسره خاندې ته بسې بیخي پوه شوې نه توپان صاحب دومره زه خو د افغانستان تاجک ولس سره ډېره مینه لرم زه د نور قومونو سره ډېره مینه لرم دا د مینې احساسات دي دا د وطن دوستۍ احساسات دي او دغه مجاهد د زوی احساسات دي مجاهد که پلار مو هر څنګه وي خو لیکن موږ احساسات خو مو زړه دي ژوندي دي والکه وکیل صاحب راغلی دی وکیل صاحب توپان صاحب ته لږ غوږ ونیسه ته خبرې ته غوږ ونیسه دغسې سړی یې که نه خبرې وسو وکیل صاحب هغه څوک څه شي صاحب اوس یاره خو داسې خبره وکړي سړي بیا خبرې نن که راغی در سره چې روغه جوړه در سره وکړو څه شي جوړه مړه پرېږده سړی توپان صاحب خو هغه مړه جوړه مو که نه هغه اوس په خبرې ته اول ته پښتون نه یې طوفانه ستا اولادونه په فارسي بالکل زه الحمدلله په وطن عزیز افغانستان کې 2 ژبې رسمي دي بالکل خوشحال خان صاحب
زما زه ساګزم په ساګزو کې کموزم په کموزو کې اخترخیلم په اخترخیلو کې هغه لیونیانو چې ماران مو خوړل دي سم د سړی ځامن جوړ شي خو داسې نه چې تاسو ونه خورم دا ماران دي خوړلي غونډ رګونه دي زارو نیولې دي پوسه تلک کېنه لک سم ست ورته واساله ماران خوړلي والله چې بادشاہ باندې زور پتا سي باندې خو زور رسیږي خو په جبارخیل باندې زور نه رسیږي د دې خاطر دته ماته ما ګوري په هیڅ باندې زور رسیږي نور څه کوي خلکو کې زار ختم سوي توپان ستا کې اوس دا زار راو کټیدل زار مار دي کنټرول کنه خبره دنیا په ځان خپه کې خبره لګاو سیلا کو مېرمنه نه دا سال لږ گزاره کوي ست کابل سره هم لاړه شیرزاد ته وګوري زړه ته څه خبره زه څه کوم کنه دا خدي هیڅ چم نه یریږي خسه هر چا سره خو کې غخسي دی په ځون کې انسان نه یریږي یو څوک چاته مینه ورکی توپان سره دا ما دلته په دې مسافرۍ کې اول ته په وطن کې مې پوسوي د خلکو سره عملی ژوند وکم خامخ مې ول خبره توپان سره موږ ډیر خراب خلک یو صفه خبره ته کوم قسم د خراب خلک خلک په خو خلکو نور کېږي او بدم چې دي د بد دي خبره به هدونه کراس کوي شپونکې سبراغه خبره نه کوم ولاکه به هی وکم مدرته څو خبره کول د شپونکې سبا دم راوسته بیا مجبور یې چې هغه تم دای چې ټول خبرې د کړي دی مخته د سلام نه نو پوسواله والله جبارخیل څه خبره وعلیکم السلام ورحمت الله جناب جبارخیل څه خبره دا شپونکې مانوري اړه ورځ دی لایف ته غواړم چې راپورته کوم هغه پښتني چې ما یو کال مخکې کړو هغه پښتني نن ته نه غواړم او دې چې اړه ورځ وینم هغه مدت هغه زما پښتن هدیږي بیا زما خواته را مړ نه راځي پوهیږي چې دا طوفان رانه او ما هغه پښتني رانه کوي زه خو استلا شوی یم زه کله استلا شوی یم سلامونه قبول کوو سلامونه قبول وعلیکم السلام جناب جبارخیل صاحب بلد عزتمن لره څنګه یې سیاده کړی داود صاحب الحمدلله بیخي د الله احسان دی شکر دی جبارخیل صاحب په دغه وخت زه خبرې ورکم کیسې شروع کوم زه هم چې ټول د زړه خبر ورته خبره دلته تر اوخه زول ما کې خبرې ټول برابر راکړل نه جبارخیل صاحب دغه ما څو ورځې مخکې یوه خبره کوله که نه دغه څوک چې د زړه نه صادق وي که نه دا ډېر سخت وي چې د زړه نه څوک صادق وي دا سخت وي موږ یو وخت کې په یو ډېر ښه ماک ساتلی و ماک داود صاحب ماک خو پېژنئ ماګ پسه پسه مو ساتلی و او زه خو مالدار یم وروره ولې نه پېژنم مو چې اوس ووایئ چې زه منګال یم نه زه مالدار یم د پلار د نیکه نه مالدار یم لامې مو درلودلې نو بیا نو ډېر ښه پسه مو ساتلی و دغه داسې مو عادت کړی و چې بیخي لکه انسان غوندې داسې مو عادت کړی و یا موږ به بهر ناست وو بس دا به هم بهر راسره و یو وخت موږ د غرمې ډوډۍ ته نوځو کور ته نو په دې وخت کې د پسه بهر پاتې کېږي بس یو څوک راځي مخکې نه پلان ورته جوړ کړی دی د پسه وري پسه یې پټ کړه نو چې پسه یې پټ کړه وروره دا د ټولو خلکو داسې زړونه بد وو بس منډې او رامنډې څوک جلال آباد ته منډې وایي څوک کمپنۍ ته منډې وایي څوک غزني ته منډې وایي پکتیا ته خو پسه ورک شو پسه هم پیدا نه کړه بیا تقریبا په دا منځ کې یو 15 شپې تېرې شوې زه د بازار نه روان وم ملګري راسره وو نو یو سپین ږیری سړی و جبارخیل صاحب د میاخیلو و د میاخیلې موږ سره هلته ډېر دي نو دغه غږ را باندې وکړه وایي واله که د پلني ورور یې ما ورته وایي چې و د پلني ورور یم وایي پسه م پیدا کړه ما ورته وایي چې نه واله پسه خو ورک شو وایي سبا به خلک ښځې در نه بوځي دا خبره چې وکړم د ما ملګري چې و دا ډېر په غوسه شوه ما ورته وایي چې نه د دې سړي د صدق نه په موږ باندې زړه باد دی ځکه یې دا خبره وکړه د زړه د صدق نه یې دا خبره وکړه دا د پیغور یا د هغه په وجه ونه کړه دا داسې وایي چې مثلا دغه د تاسو نه د پسه ورک شو په دې باندې موږ دومره دردېدلي یو یعنې تاسو باید بیدار اوسېدلي وای جبارخیل صاحب محترم یو انسان چې د زړه نه پاک وي یو انسان چې په وطن د وطن په خلکو یې زړه درد کوي هغه نشي دا خبره د نه په سینا کې نشي برداشت کولی هغه چې دا خبره